د بشري حقوقو د څار اداره وايي بایدن غواړي د افغانستان شتمني لوټ کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بایدن پریکړه غندلې ده. دغه سازمان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې بایدن د افغانستان د اقتصادي سقوط په لټه کې دی. سرچینه وایي چې بایدن په دې غیر منطقي کار سره وښوده چې غواړي د افغانستان شتمني لوټ کړي او دغه هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ کړي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي او پر دوی به بندیزونه وي، خو دلته میلیونونه وګړي ژوند کوي او کنګل شوي شتمني د دوی حق و. نو امریکا ته نه وه پکار چې پر دې شتمنیو یې داسې لوټ جوړ کړی وای. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د بایدن دغه پریکړه غندي او هغه غیر اخلاقي او غیر انساني بولي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.